په ډېرو پخوا وختونو کې له دې درې څخه لرې د سیند پر غاړه یو کورنۍ اوسېدله. د دې کورنۍ ترمنځ اتفاق او مینه ډېره زیاته وه او تل یې یو بل سره مرسته کوله. الحمدلله ژوند که مو ساده هم دی خو ارامه دی. د غوا هم برکت دی چې هره ورځ شیدې راکوي. که له خیره خاوند مې له کاره راستون شو ماشوم ته به شیدې هم تودې کړم. مویې زه وږی یم ماته شیدې. صبر وکړه زوی جانه لږه شیبه وروسته به شیدې درکړم. سمه ده مویې خو پلار به مې کله راځي ورپسې خفه یم. ګرانه زویه بس اوس به راشي هسې هم غرمه نږدې ده. سمه ده مور جانې. له دې خبرو وروسته خاوند له کاره ډېر ستړی او ستومانه د کور په طرف روانېږي. آیا ته ستړی نه یې؟ هو ډېر ستړی یم خو له خیره کور ته ورسېږم. د مېرمن خندا او د ماشوم مینه به مې دا ستړیا له منځه یوسي. ما ته مې خپل مېرمن او ماشوم زیات تر ټولو نړۍ ګران دي. سمه ده خو آیا ته دې له ښځې راضي او خوشحاله یې؟ هو ولې نه زه مې له مېرمن زیات راضي یم. سمه ده ډېره ښه خبره ده چې له مېرمن سره په اتفاق ژوند کوي. اوه کور ته هم راورسېدلم. ګرانې مېرمنې څنګه یې؟ ښه یم ګرانه راته ښکاري زیات ستړی او ستومانه یې. هو خو ستا خندا چې مې وکتله هر څه ستړیا او ستوماني مې ختمه شوله. اوه ګرانه زویه ته څنګه یې؟ پلار جانه زه ښه یم خو ډېر وږی یم. ګرانې هله زر کوه ما او زما ګران زوی ته شیدې واچوه. له دې خبرو وروسته پلار او زوی ډوډۍ وخوړله او ویده شول. یو میاشت وروسته خاوند د کار څخه کور ته ډېر ستړی را روان و او له یو چا سره یې شخړه هم کړې وه نو ډېر زیات غوسه او پریشانه و. اوس به مې خاوند راشي که څه هم شیدې لږې دي خو یوازې خاوند او زوی ته به مې ورکړم او زه به یې خیر نن نه څکم زه به بل څه وخورم. نو مېرمن غواله شله چې په دې وخت کې ابلیس له خپلو زامنو سره په دې لاره تېرېده. پلاره تا خلک وګوره څومره ارام او سوکاله ژوند لري. هو زامنو خو زموږ کار همدا دی چې د همدې ارام ژوند د خرابوالي لپاره ګرځو تر څو د یو کورنۍ ترمنځ مینه او اتفاق وي او د کورنۍ ترمنځ بې اتفاقي او جګړه واچوو. هو پلاره نه جګړه شته او نه کوم شور دوی څومره ښه ژوند لري. خو پلار جانه دوی خو ښه ښکاري او ترمنځ یې اتفاق زیات دی. زما بچو کله کله لویه جګړه د یو کوچني خبرې یا حرکت نه پیلېږي. خو پلار جانه هغه څنګه؟ تاسو دلته کښېنئ او ګورئ زه به تاسو ته وښایم چې انسانان څومره د ژر د یو بل دښمنان کېږي. پلاره موږ به دلته کښېنو خو ته څه کوې؟ بچو بس یوازې یو کوچنی کار کوم. له دې خبرو وروسته ابلیس د غوا پر لور ځي او ورو د غوا رسۍ خوځوي او له دې سره غوا ویریږي او ماشوم په لغته وهي او هاخوا یې غورځوي. او خدایه دا څه وشول زما زوی جان پوک شو او ټولې شیدې چپه شولې. ای غوا ارامه شه. په دې وخت مېرمن نور هم په قهر کېږي او غوا وهي. دې وخت کې چې کله خاوند ستړی له کاره راشي نو د مېرمن دا حالت او د خپل زوی ژړا وګوري نو خاوند یې په قهر او غوسه کېږي. تا څه وکړل ماشوم دې ژاړي او غوا وهي؟ غوا ټوپه وهلو او ماشوم ټپي شو. تا ولې پام نه کوه ماشوم دې ولې یوازې پرېښی وه؟ دې کې زما ګناه څه وه؟ ما غوا له شله غوا یو ناڅاپه ټوپ وهلو او ماشوم ټپي شو. دا ستا بې احتیاطي وه ماشوم دې یوازې پرېښی اوس به تا سره زه ګورم. خیر دی ما مه وهه دې کې زما ګناه څه وه؟ ما هیڅ هم نه دي کړي. نو په دې وخت کې د مېرمن پلار راځي او وایي تا شونډ څه شي دی ته زما لور ولې وهې؟ ستا لور زما زوی ټپي کړ هغه دی اوس هم ژاړي. داسې مه کوه زما لور بې ګناه ده د هغې هېڅ ګناه نشته. هغه د ماشوم اوس هم ژاړي نو دا ماشوم چا ټپي کړ؟ ته ظالم یې له تا لوی ظالم نشته دی تا زما لور وهلې ده. زه ظالم نه یم ورکه شه ښځې ته زما له خوا طلاقه یې او نور دې پلار کور ته لاړه شه زما نه یې پکار. له دې خبرو وروسته ابلیس خپلو بچو ته خندا کوي او کشره زوی یې وایي پلاره تا خو هیڅ نه دي کړي او دوی دومره سره بې اتفاقه شول. زه یې ما یوازې د غوا رسۍ لږه وخوځوله نور دوی سره شروع وکړه. خو جګړه بیخي ډېره شوه خپله ښځه یې هم طلاقه کړه. همداسې کېږي زه یوازې اور بل کړم نور انسانان خپله هغه اور لوی کوي. راځئ بچو زموږ کار همدلته ختم شو. یاره پلاره ته خو ډېر په رښتیا سره چلناک یې.
زامنو دا د انسان د نفس کمزوري ده نه زما زور اوس دوی پرېږده ان ترې خپلو کې به یو بل ووژني دلته مه په تمه کېږئ بل کار ته به لاړ شو